نن به د کابل ښار د زونینګ پلان څه د دا درته یو څه تشریح کوم دا څه معنا لري دا رنګونه ستاسې ګورئ دا ډېر جالب مسایل دي په دې کې لومړی به دا ووایم چې دا د کابل 12مه ناحیه ده احمد شاه بابا مینه او دغسې ده نوې دا د سړکونو نقشې دي چې داسې یې ګورئ دا نوي سړکونه چې جوړېږي یا پراخېږي او دغسې د پکتیا مارکیټ ده په دغه رنګ کې چې ده ده زه نه پوهېږم دې رنګ ته کوم رنګ وایي په هر صورت باندې دې باندې ستاسې کلیک کوئ M14 نو دا پکتیا مارکیټ کې د 14 منزلو اجازه ده دا همداسې کته هم 14 منزله او دلته هم 14 منزله شاته دا کوڅې چې ده بیا د چپه نمرې دا 6 منزله اجازه لري چې جوړې شي او د دې شاته چې ده دا رهایشي 6 منزله ده دغه رنګ چې ده د آبي اسماني دې کې رهایشي R6 معنا رهایشي 6 منزله او دغه M6 چې ده دا تجارتي 6 منزله او دغه M14 هم چې ده دا تجارتي 14 منزله نو دا همداسې کته تر لومړۍ څلور لارې پورې تقریبا همدغسې ده له لومړۍ څلور لارې نه کته هم دا د 14 منزله شاته 6 منزله تجارتي او دغه شاته کوڅه چې ده دا رهایشي 6 منزلو پورې اجازه ورکوي په دغه شفتالي چې ورته وایي پیکه دې کې د R 4 چې ده 4 منزله رهایشي منطقه ده دا تقریبا همداسې مخته تللی ده ان تر هغه پورې دې ته دا د کرزي بلاک چې ورته وایي 4 بلاک دلته مخې ته تقریبا 14 منزله شانمري چې دي تجارتي 6 منزله او 6 منزله رهایشي نور کورونه دا شنه ساحه چې ده دا ګرین دا خو پارک ده او دا رهایشي نمرې دي دا هم د پارک ساحه ده دا هم رهایشي نمرې دي دا 12مه حوزه ده اډمنسټریشن او دغه منطقه کې د سپیشل پلانینګ زون دې کې نو سپیشل پلانینګ زون کې ښاروالۍ ډېر جزئیات نه دي ورکړي خو ویل کېږي چې هغه کوي نوې نمرې پکې ډیزاین کوي یا دغه اوسنی شکل چې ده دې کې پلانینګ عملي کوي نو د دې مخامخ سړک دواړه دغه برخه یې چې ده د شنه ساحه ده راسته نمرې د اول بلاک شاته یې چې ده بیا د 14 منزله او تجارتي د هغه شاته 6 منزله او شاته چې دی بیا 4 منزله رهایشي نمرې دي دا مکمل مخې ته شنه ساحه ده او د دې مخې ته شنه ساحه نشته په دې شنه ساحه کې دغلته یې کرزي بلاک کې چې خالي ساحه پاتې ده بلا منزلونو ته ځانګړې شوې ده 14 منزله نور تر د ارزان قیمت یا د احمدشاه بابا د مابین سړک چې ده دې کې هم 14 منزله او دغه بیا چې ده 9 منزله دي د آبي رنګ کې چې تاسې ګورئ کته دا د محبس څلور لارې خواته چې ځي غرب خواته په دې دریم بلاک کې د دریم بلاک دا 9 منزله دي فقط دغه کونج مارکیټ چې دا 14 منزله ده د پکتیا مارکیټ مخامخ خو د پکتیا مارکیټ ساحه چې ده مخامخ سړک باندې ټوله دا 14 منزله اجازه ورکول کېږي مخې ته چې ده د شنې ساحې شاته بیا 9 منزله 14 منزله دي دغه خواته د آبي رنګ کې چې دي دا مابین د کوثر شفماني خواته چې دي دا ټول 9 منزله دي دلته دا یو نمرې کې هم ستاسې ګورئ دغه اولې نمرې چې د سړک خواته دي دا 9 منزلو اجازه ورکړې ده دویمه نمره یې چې ده بیا د 4 منزله رهایشي او 6 منزله چې ده له 4 نه پورته دا 2 منزلې بیا تجارتي یعنې تر 6 منزلو پورې 4 رهایشي او 2 تجارتي اولې او دویمې نمرې ته اجازه ورکړې تاسې ګورئ د آبي رنګ باندې دا اوله نمره چې ده دا شخصي نمرې دي نو 9 منزله او دویمې چې ده مکس تجارتي او شخصي 6 منزله خو مخامخ یې چې دي 9 منزله دي دریم بلاک خوا دغه فکر کوم 8 بلاک ته او د 8 بلاک خوا یې چې ده شخصي نمرې دي سر تر سره نو دلته محبس څلور لارې ته چې رارسېږي کته مخامخ دا نمرې چې دي
ټولې د یو بلاکه نمرې دي، د یو بلاکه 9 منزلو پورې اجازه ورکړل کېږي چې جوړې سي. دا البته جوړې دي د احمدشاه بابا مینې. او مخامخ دغه سړک لویږي، دا ګوري تاسو د سړک دپاره د نوروز آباد دغه نمرې چې دي کټ کېږي ټولې، او دې کې مخامخ سپیشل پلانینګ زون هماغه ده چې تر اوسه پورې ډیزاین نه ده ورته کړی. دغه تعمیر چې ګورئ دا د کوثر روغتون نه را دې خواته دا نیمایي په دې سړک کې ځي او دې خواته نور څه خاص هغه نشته، خو مخامخ دا مارکیټونه چې دي دغلته یې دوا مارکیټونه دي 6 بلاک سره، دا هم چې دي 9 منزلو پورې اجازه ورکوي. همدغسې تر پله پورې دا منطقه چې ده داسې ډیزاین شوې ده مخامخ. دې منطقه کې 9 منزله ودانۍ جوړیږي او دا ان د احمدشاه بابا مینې د سلیم کاروان چارهیي ده تر دې پورې 9 منزلو ته اجازه ده. او شاته چې دي دا 6 منزله رهایشي او تجارتي دواړو ته دغه دویمې نمرې چې دي اجازه ده. او دا نورې چې دي څلور منزله کورونه پې جوړېږي، له هغه نه پورته اجازه نه ورکول کېږي. البته اوس هم اکثرو 4-5 منزله جوړې کړي دي، خو خیر دا یې د ښاروالۍ په پلانینګ زون کې دغه رقم شامل شوی دی. دا بانجاني رنګ کې چې دي دا شنې ساحې دي او داسې دا مکتب ده په دې رنګ کې رنګ کړی ده. بیرته که راسو دغه د محبت څلور لارې ته د 6 بلاک خوا نمرې چې دي 5 بلاک د 6 بلاک د 5 بلاک د لکه چې دې نمرې دا لومړنۍ نمرې چې دي دا مخامخ ټول 9 منزله دلته د البدر روغتون هم د دې ساحه کې دا ټول چې دي 9 منزلو اجازه ده. او چپې خواته چې ده 9 منزله مخامخ هم 9 منزله، چپه خوا د منځ کې ښه لویه شنه ساحه هم لري، خو د دې چپو نمرو شاته به چې دي 6 منزله اجازه ورکوي د کوڅې خواته، یعنې د کوڅې اړخ ته. دا سړک مخامخ نو ټول تقریبا 9 منزله ده. دلته بیا شنه ساحه پکې راغلی ده یو څه، زه نه پوهېږم دغه خو له محبس څلور لارې یعنې محبس خواته مخامخ دي. او دغه د محبس دویمه څلور لارې ده چې د مابین کې دا سړک مخامخ لویږي. دغه سړک اوس چې د خامه ده نری سړک تېر شوی ده او دا سړک به را لویږي. اوس که بیرته دې خوا د داود خان څلور لارې خواته راسو، د دواړه خوا یو خوا چې ده د شخصي نمرې دي د 8 او 9 بلاک خوا دا 6 منزلې دي دا نمرې اجازه ورکوي. او مخامخ چې ده په دې نمرو د شنه ساحه کې دلته به نو تجارتي مارکیټونه جوړېږي، دا هم 6 منزله ټولو ته اجازه ده ورکړل شوې ده یا پلان شوې ده. دا د داود خان څلور لارې کې تقریبا په دې کونج کې چې دا کوم ساحه ده د 9 منزلو ډیزاین شوې ده. دا خو هم 9 منزله ډیزاین شوې ده. شریف زوی په نامه یو پلازا ده او دا د جومات خوا کې دا 9 منزله. د ماموریت څلور لارې خواته چې راځي همداسې دا بې چې دي 6 منزله دي. دا وبښئ داود خان چارهیي نه ده، دا د 8 بلاک منځ کې شته، هغه تېر شوي دي برېښنا پایې، دا د برېښنا د پایو دا سړک راځي پورته پل چرخي زندان خواته ځي. نو دا په دې کونج کې دلته 9 منزله دا درې خوا یې 9 منزله جوړېږي او دا خو هم 9 منزله سر ته سره. نو دا کورونه مکمل تجارتي کېږي. خپله د دویمې چارهیي ته که سړی وګوري دا 14 منزله ده د افغان رستورانت خوا، او دا خو هم 14 منزله، دا خو هم 14 منزله چارهیي، او پکتیا مارکیټ هم 14 منزله. نو د پکتیا مارکیټ مکمل دلته دا بل نوی مارکیټ جوړ شوی دا هم 14 منزله ده. په دغې علاقې کې بیا شنه ساحې نه چې وروځي دلته بیا 9 منزله د ماموریت څلور لارې خواته چې د شاته نمرې چې دي دویمې نمرې دا 6 منزله مشترکې رهایشي دي. دا اداري ایښوالی دا 12مه ناحیه ده او 12مې ناحیې نه چې ماموریت څلور لارې خواته راځي دا نمرې هم چې دي دا نمرو مخې ته دا هم د بلند منزلونو ځایونه دي 9 منزله، او مخې ته دا 1 بلاک کې دا هم چې دا 9 منزله دي دا لومړۍ نمرې ټولې مکملې. دا نو ماموریت څلور لارې د ماموریت څلور لارې ښکته د امنیت خواته هم چې دا نمرې 9 منزلو پورې اجازه ورکړل شوې ده یا په پلان کې داسې 9 منزله ځینې جوړې شي. او دا کونج کې دا تجارتي مارکیټ د شخصي نمره کې جوړ شوی دی، دا اوس کلینیک هم پکې ده، دا جومات شاته دا نو هغه د بیا 14 منزله ښوول شوی دی دا یو مارکیټ، او دا خو هم 14 منزله ښوول شوی دی دا
د څلورم بلاک خوا دا مکمل دغه درې څلور کوڅو مخامخ 14 منزله دي او دغه آبي رنګ کې چې دی 9 منزله ښوول سوي دي. دا بیم 9 منزله دي ان تر دویمې څلورلارې پورې. دا د ماموریت څلورلارې او د بطخاک څلورلارې غرب خواته چې کومه ځمکه پرته ده دې کې نور نوې ښارګوټې جوړېږي او تر دې بطخاک څلورلارې پورې دلته به نوی ښارګوټ ویل کېږي 6 منزله لکه د مکروریانو غوندې بلاکونه یې کېدای شي ټول. تاسو که داسې مخامخ وګورئ د بطخاک چارې خوا ته ټول د نمرې چې دي د لومړۍ نمرې 9 منزله او دویمې نمرې چې دي 6 منزله دي مستقیمې. دا شنه ساحه ده او د شنې ساحې په خوا کې د نمرې چې دي د 6 منزلو پورې اجازه ورکړل شوې ده د یو بلاکه نمرو ته. دې کې د برېښنا ستنې هم چې دي دا راغلي دي. بطخاک څلورلارې ته نږدې دا 9 منزله دا لومړني کورونه ټول 9 منزلو پورې اجازه ورکړل شوې ده او دا شنه ساحه ده دا کونج کې. د دې شنې ساحې شاته دلته دا اوس تجارتي مارکیټ ته په دغه کونج کې نو دې 15 منزلو پورې دې ته به اجازه ورکړل شوې. دا تر ټولو لوړې ودانۍ چې دي په دغه علاقه کې جوړېږي. دویمې څلورلارې کې چارهایي کې دویمه چارهایي کې لومړۍ چارهایي پورې او محبس چارهایي پورې ماموریت چارهایي پورې هلته هغه لوړې ودانۍ چې اجازه یې ورکوله د کار هغه ټولې 14 منزله وې. خو د بطخاک په څلورلارې کې ملالۍ څلورلارې چې ورته وایي دې کې نو دغه د کونج دا اوس 2 تعمیره پکې ولاړ دي سپین او زیړ. دې کې تقریبا د 15 منزلو د لوړېدو اجازه ده او دلته به د 2 کوڅې مکملې تقریبا یو د سړک خوا او یو کوڅه مابین دا ټوله تجارتي او نیمه تجارتي ښکاره ښوول شوې ده. داسې ښکارېږي چې د 12مې ناحیې تر ټولو هغه ډېر پرمختیایي منطقه دا سیمه ده. د شنې ساحې شاته دا ټولې چې دي 15 پوړیزو ودانۍ جوړېدونکي دي او دې ته به د کار اجازه ورکول کېږي. دغه لومړنۍ د سړک خوا نمرې او د شا نمرې چې دي چپه خوا 6 منزله تجارتي دي. بیا د کوڅې منځ کې 6 منزله تجارتي او رهایشي دواړو ته اجازه ده. یعنی دا مکمل د سړک خوا او شاته نمرې د چپه نمرې بیا د هغې کوڅې لومړۍ کوڅې راسته نمرو ته هم چې ده 6 منزلو پورې اجازه ده. له هغه نه اخواته بیا ټولې رهایشي 4 منزله دي چې دغه پیکه شفتلي رنګ کې ښوول شوي دي. دا آبي رنګ چې ده دا مشترک میکس رهایشي او تجارتي دي او دغه بانجاني رنګ چې ښوول کېږي دا تجارتي دي تقریبا ټولې دغه چپه نمرې. دا که 15 پوړیزې جګې چې په دې خوا باندې به ډېر سوری هم کوي خو خیر د دې دپاره چې دا جبران چې دا سیوری په ژمي کې نو دا نمرې ورسره مکملې دا چپه نمرې ورسره 6 منزله تجارتي کړي دي. خو دا مخه یې ستاسې ګورئ دغه خړ رنګ کې دا ټولې 15 منزله دا هم لوړپوړې ودانۍ دا اوس جوړه شوې ده. دا یو بلاکه نمرې دي. دلته خو یو بلاکه نه دي دغه دویمه کوڅه کې چې دي یو بلاکه دي. دا ټولې د مخې ته شنه ساحه او شاته یې د 15 پوړیزه ودانۍ دي. دغه آبي رنګ کې چې دي بیا دا میکس رهایشي او تجارتي 6 منزله د زونینګ پلان کې ښوول شوي دي. دې سړک کې بیا دا 6 منزله ټول تجارتي دي او دغه د هغې بانجاني رنګ کې. خو دا خړې چې دي تاسې ګورئ دا ټول 15 منزله دي. نو دا د احمدشاه بابا مینه کې د بطخاک څلورلارې ملالۍ څلورلارې نه سپورته د بطخاک د کلي خواته ځې دا چپ لاس خواته ده د احمدشاه بابا د 12 بلاک 12مې ناحیې 12 بلاک دا نمرې چې دي ټوله 15 پوړیزه دي یا د 15 منزلو د آبادولو اجازه به ورکول کېږي او دا ټول تجارتي دي. دا مکمل تر دې ساحې پورې د پورته ښوول شوي ټولې تجارتي دي. دلته دا میکس دي هم تجارتي او هم رهایشي 6 منزله. نو دا تقریبا د لومړۍ کوڅه ورسره تجارتي شوې ده په دې ساحه کې مکمله. دغه د لوبو میدان او شنه ساحه ده. دلته خو ایجوکیشن مکتب ساحه ده خو مکتب اوس پورې نشته پکې. البته په دغه خوله کې یوه مدرسه جوړه شوې ده. نو دلته هم دغه د مدرسې په جي کې هم داسې ښکارېږي چې 15 پوړیزې ودانۍ نقشه ده. دا شنه ساحه ده او دا مخامخ کورونه هم چې دي دلته دا لومړۍ نمرې چې دي د سړک ته مخامخ دا ټولې 15 پوړیزه ودانۍ
جوړیږي او دا ان تر د 14 بلاک د 14 بلاک د دا تقریبا 14 بلاک هم دغسې وروځي 14 بلاک هم دا ښکارېږي چې 15 پوړیزې ودانۍ ډیزاین شوي دي او دا لومړۍ کوڅې بیا چې دا یو بلاکه دي دغه 2 بلاکه دي نو دا اوله کوڅه او مخته د سړک دا ټولې نو تجارتي شوي دي تر د 14 بلاک تر اخر سره پورې نو د 12مې ناحیې تر ټولو هغه لوړپوړي ودانۍ چې دي دا د بتخاک څلور لارې او د 14 بلاک ترمنځ پر دې عمومي سړک باندې جوړې شوي دي دغه سړک په دغه ساحه کې اوسه پورې 4 سړکه ده پورته چې ده بیا یو سیمټي سړک ده خو په نوې نقشه کې دا هم چې ده مکمل هغه شوی ده 4 سړکه شوی ده او مخامخان کوچي آباده پورې او زاړه ګمرک نه تېرېږي همسې د غره تر بیخ حلقوي سړک سره وصلېږي دا 4 سړکه او مخامخ ځي لاتبند سړک ته لاتبند باندې بیا 2 سړکه کېږي سروبي ته وړي او یو برخه یې ښه کې چې ده ښي لاس کې د ګوسپنداري خواته تاویږي خاک جبار ولسوالي خواته مخامخ ځي د کابل 2 لاین سړک چې ورته وایي نو دا د 12مې ناحیې د زونینګ چې ده دغسې ډیزاین شوی ده او تر ټولو ډېره آبادي هم چې کېږي د بتخاک څلور لارې په دې علاقه کې کېږي نور ښکته چې د بګرامۍ د ولسوالۍ خواته راځئ دا سپیشل پلانینګ زون ده نو سپیشل پلانینګ زون دوی به نوې نقشه پکې عملي کوي دغه البته دا سړکونه دي چې نوي به پکې تېرېږي په دې منطقې کې دا سړکونه نشته او دا یو ښارګوټی جوړېږي دلته ټاون پکې لیکلی ده تاسو وګورئ دا د بتخاک څلور لارې او دا د داشو د سړکه پورې مکمل ده دلته کرکټ شخصي میدانونه او شخصي ځمکې دي د داشونه و دلته پخوا به خښتې کې پخېدلې اوس غیر قانوني کورونه پکې جوړ شوي دي تر ماموریت څلور لارې پورې خو که کته راسي دا یې البته دلته په دې زونینګ پلان کې د 12مې ناحیې مربوط کړی ده خو په دا اوس هم چې د قوالو مسله یې دا د بګرامۍ د ولسوالۍ مربوط راځي دغه ساحه د حسین خیلو کلی ده دلته بیا د امنیت شهرک چې ده د امنیت په شهرک کې هم تقریبا هماغه 6 منزله ده د من سړک کې 6 منزله تجارتي دواړو خو د نمرې داسې خولي دا شنه ساحه ده او د مخامخ سړک کې مکمل 6 منزله ښودلې یې سړک غاړه نور لوړپوړي ودانۍ پکې نشته دا نورې نمرې چې دي ټولې 4 منزله دي دې خوا ته دا د ملا جاوید په نامه دا کوم ښارګوټی جوړېږي دا یې هم هماغه 4 منزله ښوولی ده البته دغلته دا نوی سړک چې جوړېږي له دغه سړک نه د ماموریت څلور لارې نه دا سړک اوس خو راپوخ شوی جوړ شوی ده دلته چې د امنیت شهرک سره یو ځای کېږي دا سړک پورته د قلعه زمان خان سړک خواته ختلی خو مخامخ هم دا سړک ځي دا نوی سړک د بیخي د کابل د لوګر پر سیند باندې وراوړي او د قلعه زمان خان په منطقه کې یو بل 40 متره سړک د هغه سره یو ځای کېږي نو دغه شنه چې ده د اګریکلچر زراعتي ساحه ده او کرکیلب کې کېږي دې ته لیکلي سپیشل پلانینګ زون زه نه پوهېږم دا غیر قانوني جوړ شوي دي خو ښه په نقشه باندې جوړ شوي دا کورونه او دې کې به دوی څه کوي دا ایریا وت ډیډیکیټډ پلان زه نه پوهېږم کوم خاص پلان په دغه منطقه کې عملي کېږي چې دلته به څه شي البته دغه د هغه سالون ده دا لوی د ودونو تالار زه نه پوهېږم څه نومېږي سپین زر ده که څه شی ده دلته د حسین خیل په منطقه کې نو په دغه ساحه کې شنه ساحه ده داسې دا د سړک غاړه کې چې څه شی به پکې عملي کېږي خو سپیشل زونینګ پلان کې لیکلی ده وایي وبښئ ځانګړی پلان زه نه پوهېږم څه شی به کې کوي دغسې ده دا هم چې دا ځانګړې ساحه ده تر هغه پورې سیند پورې چې دغه د بګرامۍ ولسوالي دلته د ولسوالۍ مربوط اداري منطقه ده تر دې پورې د 12مې ناحیې مربوط کړی ده دا ساحه ټوله مکمله د سیند د پورې او داسې د قلعه زمان خان سړک ته چې پورته غونډۍ وراوړي له هغه نه اخوا ته مکمله دا منطقه تر تاسې ګورئ د لوګر سیند سره راغلی د مکمل د علاقې ټولې دا د بګرامۍ د ولسوالۍ مربوط دی د 12مې ناحیې مربوط کړي دلته کابل سیند سره یو ځای کېږي نو په دغه منطقې پورې دا ټولې د سیند تر غاړې پورې تقریبا د 12مې ناحیې دا ناحیې هم داسې ښکارېږي چې لویږي او پراخېږي ځکه دا د بګرامۍ د ولسوالۍ مربوط دی او دلته ډېر زیات نوي سړکونه هم تاسو وینئ پکې چې په دې منطقه کې عملي کېږي دغه سړک هم لوی سړک ده دا نوي سړکونه دي مکمل او تر ټولو هغه ډېر پلانینګ چې عملي کېږي زونینګ پلان هغه به په خپله د بابا مینه کې عملي کېږي نو دا
هره ناحیه جدا همدغسې ښوولې ده، ځکه دغه 22مه ناحیه اوس پرانیزم بیا کیدای شي 22مه ناحیه هم په ورته ډول باندې ښکاره کړي سي. د دې سړک په غاړه باندې د بګرامۍ عمومي سړک په غاړه باندې کوم پلان ده، خو که یې لږ سړی کته ورته وګوري د بودخاک له څلور لارې نه کته د 12مې ناحیې مربوط خوا څه شی لوړپوړې ودانۍ نه ښکارېږي. د سینده پورې بس هماغه سپیشل پلانینګ منطقې دي او اداري منطقې دي. امنیت شهره کې هماغه نمرې ښیي او دغه نوی ټاون چې جوړېږي ښارګوټی، نو دا هم لوی ښارګوټی دی تقریبا ډېر زیات. زما د معلوماتو په اساس باندې دلته د بلاکونه جوړېږي لکه د مکرویانونو غوندې. کیدای سي مشترک ښاروالي له خصوصي سکتور سره په مشترک ډول باندې جوړ کړي، خو ډېر مشخص پلان چې دغه په دغه منطقه کې ده، د بودخاک څلور لارې او د 14م بلاک تر اخر سره پورې په دې منطقه کې 15 پوړیزې ودانۍ دي. نور اخواته 2مې څلور لارې خواته 14 پوړیزې او 9 پوړیزې دي. نو داسې دا د بودخاک کلی ده او دې کې هم د سپیشل پلانینګ زون ورته ښوولی تر اوسه پورې کوم پلان نشته. کیدای سي راتلونکي کې عملي کړي. دغه نوی سړک داسې مخامخ د داود خان له څلور لارې نه راځي او پورته تېرېږي، او بل لوی سړک چې دغه د 2مې څلور لارې نه د برېښنا د پایو د 2مې څلور لارې ده د برېښنا د پایو پر سر باندې لاندې راتېرېږي. همدغسې مخامخ د پلچرخي زندان ده، دغه شنه ساحه چې ګورئ د اداري ساحه ورته لیکلې د دې منطقې په سر باندې تېرېږي. نو تر دغه علاقې پورې دا 12مه ناحیه ده او دا ښکارېږي دا ډېره لویه ناحیه ده کابل کې، او نور هم زیاته سوې ده. بګرامۍ د ولسوالۍ دا برخې هم چې دي ورسره یو ځای کړي دي. دا نو دا مې صرف ښوول، خپله مې په دې باندې سرچ که اوس یې کوم کورونه ځینې متاثره کیدای شي. البته دا د بودخاک څلور لارې شاته ده لومړی کوڅه چې ده دا به ډېره متضرره سي، ترې متاثره سي، ځکه که مخې ته یې 15 پوړیزې ودانۍ جوړېږي نو طبعا په ژمي کې د هغوی سیوری په دې کورونو باندې غورځېږي. خو له تجارتي اړخه ارزښت هم ورسره پیدا کوي. دا کورونه کیدای شي ځمکې ورسره څو چنده قیمته سي. د اوسني کورونه کیدای سي مثال خلک ګډ کړي، تجارتي یې کړي، او ځکه مخې ته یې چې 15 پوړیزې ودانۍ جوړېږي دا به ټول خو تجارتي دا معنی چې کیدای سي خلک پکې اوسېږي، یعنې پیسه پرې ترلاسه کړي، کاروبار پرې وکړي. او هغه رهایشي چې دي هغه نو صرف د اوسېدو دپاره یې جوړوی سي، د نور څه دپاره نه سي جوړوی. تجارتي کې نو هر څه کار کې کوی سي، کیدای شي بلاکونه یې کړي، کیدای شي مارکیټ یې کړي، کیدای شي هغې کې ګودام ترې جوړ کړي، کیدای شي ښوونځی مکتب پوهنتون پکې جوړ کړي، اداري دفاتر پکې جوړ کړي، نو هر څه پکې کولی سي. او مالیات او ټیکس به هم چې دا د تجارتي ورکوي، او دغه نور رهایشي چې دي دا به د رهایشي مالیات او صفایي او دا نورې تحویلۍ سره. وروسته به نورې منطقې هم وګورو. ما سرچ کړي د 2مې ناحیې د اولې ناحیې دپاره څه په دې پلان کې نه راوځي. زه نه پوهېږم، زه به کوشش وکړم چې پیدا یې کړم چې په دې اوله ناحیه کې چې د کابل زړه ده کم پلانونه عملي کېږي، کوم چې کې کم ودانۍ څه رقم جوړېږي. خو له اولې ناحیې پرته نورې ناحیې ښیي، دې ته یې د پلان مشخص کړی ده. درنښت.